د کندهار ښار او ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د تذکرو د ویش مرکزونه دې راته زیات کړل سي. د کندهار اوسېدونکي غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه دې ورته زیات او په دې برخه کې د نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړل سي. بلخوا د کندهار د احصایې او معلوماتو ادارې رئیس وایي چې د ریاست په تېر کال کې شاوخوا 350,000 کسانو ته برېښنایي او کاغذي پېژندپاڼې ویشلې دي. د ملي دفاع وزارت دوه نورې چورلکې هم ترمیم کړي دي. د ملي دفاع وزارت د هوایي ځواکونو لخوا دوه نورې له کاره لوېدلې چورلکې ترمیم او فعاله شوي دي. دغه وزارت وایي د تخنیکي او مسلکي ټیمونو او د هوایي ځواک د انجینرانو په هلو ځلو MI-17 روسیه او امریکایي بلک هاک چورلکې تر ترمیم وروسته په بریالي توګه ازمویل شوي دي. سمرقند کې د افغانستان په تړاو جوړېدونکې غونډه کې د سرپرست حکومت پلاوی هم ګډون کوي. د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ د افغانستان یو پلاوی د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته روان شوی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په پام کې دی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د ناستې په څنډو کې د سیمې د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې په لومړي سر کې په دغه غونډه کې د افغانستان سرپرست حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د افغانستان پولي واحد د افغانیو تېر کال د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت ساتلی و. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې افغانیو د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت تر پخوا ډېر ساتلی دی. د افغانستان بانک د پولي ریاست رئیس احمد جواد سداد وایي د افغانستان بانک توانېدلی چې په تېر 1401 مالي کال کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په ښه ډول سره وساتي. چارواکي وایي سږ کال افغان حاجیانو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي. په مدینه منوره کې افغان حاجیانو ته د روان 1402 هجري کال د حج فریضې په ادا کولو کې د لازمو اسانتیاوو رامنځته کولو او هغوی ته د اړینو خدماتو وړاندې کولو په موخه د هستوګنځي او په لومړي ځل د خوړو تړونونه ترسره شول. د افغان حاجیانو هستوګنځایونه د سرپرست حکومت د مشر د لارښوونو او سپارښتنو سره سم د نبوي حرم په مرکزي ساحه کې نیول شوي دي چې په ټولو عصري اسانتیاو سمبال دي او سږ کال به د تېرو کلونو پر خلاف افغان حاجیان نبوي حرم ته څیرمه اوسېږي. همدارنګه سږ کال د ارشاد حج او اوقاف وزارت په نوښت او ابتکار په لومړي ځل په مدینه منوره کې هم د افغان حاجیانو لپاره د عیاشۍ تړون ترسره شوی دی. د یاد تړون له مخې به افغان حاجیانو ته په ډېر کم لګښت 3 وخته خواړه په خپلو ځایونو کې رسېږي او د پخوا په څېر به لرې سیمو ته په ډوډۍ پسې د تګ له کبله د دوی وخت نه ضایع کېږي. یاد تړونونه له کابل څخه د اړوندو ارګانونو د ګډ لیږل شوي پلاوي په هلو ځلو د سیمې او د نړۍ د نورو اسلامي هېوادونو په پرتله په کم قیمت ترسره شوي دي. د یادونې وړ ده چې په مکه مکرمه کې هم د افغان حاجیانو لپاره د هستوګنځي، عیاشۍ او ترانسپورټ قراردادونه وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي دي او په نږدې ورځو کې به د هېوادوالو له منافعو او مصالحو سره سم له وروستي کېدو سره لاسلیک شي.